یوه لحظه تم شئ او د خپل سهار په اړه فکر وکړئ. کله چې تاسو له خوب راپاڅئ لومړی څه کوئ؟ آیا خپل موبایل ګورئ؟ خپل بدن غځوئ؟ که شاید د قهوې یوه پیاله جوړوئ؟ د نړۍ د ډیرو خلکو لپاره قهوه یوازې یو څښاک نه دی، دا د ورځني ژوند یو ملګری دی، د سهار یو ګرم پیل او هغه کوچنی ځواک چې ذهن بیداروي. هره ورځ خلک په نړۍ کې له 2 میلیارده زیاتې پیالې قهوه څښي. دا معنا لري چې نږدې هره لحظه د نړۍ په کوم ځای کې یو څوک د قهوې ګرمه پیاله په لاس کې لري. قهوه موږ ته انرژي راکوي، خو یوازې انرژي نه، دا موږ ته وخت هم راکوي د فکر کولو، د خبرو کولو او د خوبونو لیدلو لپاره. قهوه خلک سره نښلوي په کوچنیو کافو، مصروفو دفترونو او آرامو کورونو کې. قهوه له تیلو وروسته د نړۍ دوهم ډیر سوداګریز توکی ګرځېدلی دی. پر سر یې جګړې شوې دي، سترې شتمنۍ ترې جوړې شوې دي او حتی انقلابونه هم د قهوې د پیالو ترڅنګ پیل شوي دي. خو په دې کیسه کې یو عجیبه اړخ هم شته. هغه قهوه چې نن یې موږ استعمالوو او تیاروو اصلا د کوم پلان له مخې نه و ایجاد شوي، نه کوم پاچا کشف کړه او نه کوم ساینسپوه. د دې کیسه د ایتوپیا په غرونو کې له یوه سړي او د هغه له نڅېدونکي وزې څخه راپیل شوه. هو، له وزې څخه. او همدغې یوې کوچنۍ پیښې د انسان تاریخ بدل کړ. نو نن به موږ وخت بیرته سفر وکړو او وګورو چې څنګه یوه کوچنۍ سره میوه د نړۍ تر ټولو خوښ څښاک شوه. دا یوازې د قهوې کیسه نه ده، بلکې د تجسس، تیروتنو او د انسان د کشف جادو دی. نو آرام کینئ، لږ استراحت وکړئ او که وغواړئ د خپلې قهوې څخه یو غړپ هم وکړئ. دا د قهوې ناڅاپي عظمت. کله چې قهوه لا نړۍ ته نه ورغلې ژوند ډیر بل ډول و. خلکو له لمر سره کار کاوه او د سپوږمۍ سره استراحت. داسې کوم چټک شی نه و چې انسان بیدار وساتي او ذهن یې تیز کړي. کله چې شپه راتله خلک ستړي کېدل او کار به یې بنداوه. هغه وخت عام څښاکونه ساده وو، اوبه، شیدې او شراب. اوبه تل پاکې نه وي، شیدې ژر خرابېدې، شراب او بیر تقریبا هر ځای کارېدل، حتی د سهار پر مهال. خو دې څښاکونو انسان آراماوه او اکثره یې خوبولي او انسانان یې سستول. داسې یو څښاک نه و چې انسان بیدار او متمرکز وساتي. په عربستان او شمالي افریقا کې ژوند سخت و. ورځې ګرمې وې، شپې اوږدې وې او کار هېڅکله نه ختمېده. سوداګر، مسافر او زده کوونکي ډیر وختونه تر ناوخته ویښ پاتې کېدل. ځینې خلک لکه صوفي درویشان به د شپې ویښ پاتې کېدل څو عبادت وکړي. هغوی غوښتل د شپې په آرامو شیبو کې له خدای سره راز او نیاز وکړي. خو هغوی یو شي ته اړتیا لرله، یو داسې شی چې سترګې بیداره وساتي. هغه وخت خلکو هغه کوچنۍ سرې میوې پیژندلې چې په ځنګلي بوټو کې راټوکېدلې. ځینو خلکو به خامې خوړلې چې لږه انرژي ترلاسه کړي. نورو به یې د حیواني غوړو سره ګډولې او د اوږدو سفرونو لپاره یې د خوړو ګولۍ ترې جوړولې. خو هیچا فکر نه کاوه چې د دې میوې دننه هغه کوچنی تخم چې موږ یې نن د قهوې دانې بولو کولی شي نړۍ بدله کړي. دا یوازې یو عادي بوټی نه و، هېڅکله ځانګړی اهمیت یې نه درلود. انسانیت د داسې یو څښاک انتظار کاوه چې بدن آرام وساتي خو ذهن ژوندی کړي. یو داسې څښاک چې تمرکز ورکړي خو مستي رانولي. یوازې یو کس ته اړتیا وه، یو داسې زړه چې تجسس ولري او هغه څه وویني چې نوري نه ویني. زموږ کیسه د ایتوپیا په شنو غرونو کې نږدې 1000 کاله مخکې پیلېږي. هلته یو ځوان شپون اوسېدو چې نوم یې کالدي و. هغه ساده انسان و. هره ورځ به یې خپلې وزې غرونو ته بیولې چې واښه وخوري او لوبې وکړي. خو یوه ورځ یو عجیب شی ولید. د هغه وزې ټوپونه وهل، منډې یې وهلې او ډیره خوشحاله ښکارېده. داسې چلند یې مخکې هېڅکله نه و لیدلی. کالدي هغوی تعقیب کړې او ویې لیدل چې وزې له یوه شنه بوټي څخه کوچنۍ سرې میوې خوري. هغه هم پلټنه پیل کړه، څو میوې یې وشکولې او خپله یې هم وخوړلې. لږ وروسته یې احساس وکړ چې ډیر بیدار، خوشحاله او له انرژۍ ډک شوی دی. هغه وویل دا میوې ځانګړې دي. یو راهب ته یې کیسه وکړه، خو راهب ویرېدلی شو او ویې ویل دا د شیطان کار دی او میوې اور ته وغورځولې. خو بیا یو حیرانوونکی کار وشو. کله چې میوې وسوځېدې نو له هغو څخه یو خوږ او خوندور بوی پورته شو. راهبان حیران شول.
هغوی سوځېدلې دانې راویستې، میده یې کړې او له ګرمو اوبو سره یې ګډې کړې. په هغه شپه راهبانو همدغه تور څښاک وڅښه او د خپلو دعاو پر مهال ویښ پاتې شول. همدا و د نړۍ لومړۍ پیاله قهوه. دا نه د ساینس له لارې پیدا شو او نه د کوم پلان له مخې، بلکې د یو تصادف، یو تجسس او د یوې کوچنۍ تېروتنې پایله وه. د کالدي وضو پیل وکړ، یو ویرېدلي راهب دوام ورکړ او یوې ساده تېروتنې داسې څښاک پیدا کړ چې نړۍ یې بدله کړه. د نورو علمي او جالبو ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ.